الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سنن ابن ماجه تيسير علوم الحديث للمبتدئين دا عمر عبد المنعم سليم حفظه الله تعالى ورعاه دا شروع چې په دې کې منګه د دواوینو سنو وضاحت کو نور ورسېدلو سنن ابن ماجه ته. سنن ابن ماجه د چا کتاب ده؟ ومصنفها هو ابو عبد الله، د مصنف ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكتابه هذا نافع، دا كتاب دير فيدمن كتاب د ابن ماجه امتیاز د نورو سننو نه ده چې دا یو تفصیلی مقدمه لري او دا په عقیده کې او دا په بل سنن کې نشته ده. نو دا ډېر فائدمن کتاب دی، الا انه دون الخمسه فی المرتبه، د دې پنځو کتابونو نه دا په مرتبه کې لکم دی. ففيه عدد كبير من الاحاديث الضعيفه، دې کې یو عدد غټ عدد په دې کې دی د ضعیف حدیثونه، نه ډېر حدیث پکې ضعیف شته. وجمله من الاحاديث الموضوعه، او یو جمله پکې د موضوع روایت هم شته. سنن ابن ماجه کې ټول 20 کتابونه دي، د کې 1514 بابونه دي، په دې کې ټول حدیث 4341 دي. صرف د مانځه په باره کې 215 باب دار وړي. او سنن ابن ماجه منګول چې په دې کې ټول حدیثونه سودي 4341. نو په دې کې 3200 حدیثونه دا په کتب 500 کې راغلي دي، او باقی 1309 حدیث دا پاغي باندې زائد دي. ابن ماجه کې ټول 4341 حدیث دي کنه، خو په دې کې دا 3200 حدیث د سیدی چې دا په د نورو کتابونو کې مشته، ابو داود، بخاری، مسلم 3200 پورا، او دا 1309 دا په کتب 500 باندې زائد دي کا پاغي باندې دا زید. په دې کې صحیح حدیثونه 428 دي، حسن په دې کې 109 دي، ضعیف احادیث په دې کې 614 دي، او کم چې واهی منګړت دي دا په کې تقریبا 99 دي. حسن روایت په دې کې 109 دا چې کوم د شیخ البانی حکم پاغله کېدلې ښه، یعنی که نور را پره کې کنه کې دې شته نورم په دې کې پیدا کی. نکته لطیفه، یو باریک نکته دی باب کې واورا. اذا قال المحدثون في الحديث، کله چې محدثین په یو حدیث کې وی رواه سته دا شپږو کتابونه راوړل، یا دسی وی او اخرجه السته، فيعنون بذلك دی قص کوي په دې باندې ان الحديث مخرج في صحيح البخاري، چې دا حدیث راغله په صحیح بخاری کې، او صحیح مسلم په صحیح مسلم کې، وسنن ابي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. شپږ کتابونه پوره شو کنه. واذا قالوا کله چې وی رواه یادسی وی او اخرجه الاربعه، فيقصدون بذلك دی قص کوي په دې باندې سنن ابي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، دې ته سنن اربعه. دا خو د چا متعلق وضاحت تاسو اوریدا د سنن ابن ماجه. بل کتاب دے موطا
موطأ امام مالک، موطأ د امام مالک رحم الله. موطأ اصل کې هغه حواله شوی لارې ته وی کیا. والموطأ هو الكتاب المرتب، موطأ یو کتاب دی چې دا ترتیب شوی دی علی الابواب الفقهیه په ابواب فقهیه او سره الا انه یختلف عن السنن، مگر دا مختلف دی د سننونو نه من جهت انه یحتوی علی الاحاديث المرفوعه، د دې جهات نه چې دا مشتمل دی په حدیث مرفوعه او موقوفه او مقطوعه. دې کې مرفوع موقوف مقطوع روایت راغلي دي. ابل ورځ یو منکر قرآن و او هغه د اعتراض کړو لیفه وسه ما سشته دي. وی ګوره کله چې موطأ د امام مالک پوری کله شو په دې خو اتفاق و چې کله بخاری مسلم پوری کله شو د موطأ حدیث ټول په بخاری مسلم کې خلکو موطأ پرې خو ده. نو چې د قرآن مسلې ټول په حدیثو کې شته نو موږ ته قرآن ته څه ضرورت ده؟ مول توسسي غویا نو غویا خو ځکه چې اول ته په دې خبره باندې پويږي نه چې موطأ په دې کې ټول حدیث صحیح نه دی ګره، دې کې مرفوع نشته، موقوف نشته، مقطوع نشته. بل خبره ده چې ډېر د سي حدیث چې هغه په دې موطأ کې چې هغه بخاری مسلم کې نشته. د دې وجنه موطأ کې تقریبا ټول زر حدیثونه دي او نیم پاغه کې ضعیف دي. دا موطأ پروت دی کنه ګوره تر اوله موطأ یعنی په دې باندې حکم په حدیث باندې علماء لګول دا وسره واو ګوره په دې باندې خرج حدیث احمد علی سلیمان نو ګوره الله تعالی دې حکم په لګول کنه صحیح 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 دا شانته ګوره اسناده ضعيف لانقطاعه، اسناده ضعيف لانقطاعه. نو پدې کې اسناده ضعيف لارساله په شی په باندې کنه. نو پدې وجه باندې اوس موطأ په وخت سره په موطأ باندې اتفاق شوی. ډېر خلک دا خبره کوي چې په دې بخاری مسلم اتفاق کې د پدې نور ولې نه کېده. نو بدې بلان جواب موږ دې شو کو ذالک فضل الله یؤتی من یشاء. بخاری رحله ډېر کړي وي سلو ملکونو ته، بخاری استادان ډېر لرل، بخاری شرطونه سخت لګولو. ګوره په دې ټولو کتابونو باندې اوس کا موطأ د پدې باندې اتفاق چا کړی دی؟ مالکیانو په کړو ښا خیال دی کنه. او سامبلانو په مسند احمد باندې کړی دی او شافعیان چې هغه په کتاب علوم د امام شافعي باندې کړی، مسند شافعي چورته وای ٹھیک شه. او د امام سے کتاب نو بچی شي اتفاق کړی او بخاری د دې ټولو په کړی راکا کدا د ار مذهب والا د بخاری صفت کوي سیوا دا غچانه چې هغه منکر ده احادیث وی لکه زمون په دې وخت کې احمد سعید ملتانی او یا تمنا عمادی یا دغه اولاده نوای والامام مالک هو ابن انس ابن مالک. امام مالک چې ده دا څوک دا د انس ابن مالک ابن ابي عامر ابن عمرو ابن الحارث دا غزوی دا سلسله نسب ذکر کړه. ابو عبد الله د کنیه والمدنی شیخ الاسلام و امام دار الهجره، دار الهجره امام. والموطأ في جمله كبيره جدا من الصحيح. موطأ کې ډېر حدیث صحیح مشته او قليل من الضعيف ولک پکې ضعیف دي. وفي بلاغات دي کې بعضي بلاغات دي ښه. امام مالک بلغني لا يحكم عليها الا اذا تبين اسنادها. دی باندې به موږ حکم نه کوو چې صحیح دی که ضعیف دی، سند به ګورو به حکم. لکه څنګه چې تل سندونه کتلې به علامه ابن عبد البر هغه موصل کړی دي سیوا د سلورونه. وقد قال فيه الامام الشافعي، امام شافعي رحمه الله د مبارک و ما علم شيء بعد كتاب الله تعالى اصح من موطأ مالک. او خپل کتاب نو لیکل شوی ښا. امام شافعي رحمه الله فرمایل و دا قران نورسته ماته صحیح کتاب د موطأ نه دی معلوم. ولې دا خبره کوله بخاری نو هغه وخت کې ښه زګه کدا بخاری وې کنه نو به با داسې نه وې چې امام بخاری مولا کم یا امام مسلم رحم الله کم خدمت کړی دی او کم هغه د حفظ غرونو. وقوله هذا دا قول د دې
امام شافعی رحمه الله قبل وضع صحیحین مخکې د لیکلو د صحیحین صحیحین لا نو لیکل شي والا کدا ځنی فالامه اتفقت على ان صح الكتب امت په اتفاق کړی چې صحیح کتابونه بعد القرآن الکریم صحیحان دي وفي الموطا اقوال واحکام الموطا کی اقوال مستحکام مشد امام مالک یعد علیه بالنواجذ شفاغه باندې چک لګول شي د جامع په غاخونو فرحمه الله تعالی رحمتا واسعه وجزاه الله عن المسلمین خیر الجزاء مسند الامام احمد مسند امام احمد مسند احمد چې ورته ویا غده الجبنی مسند الامام احمد دا کتاب مسند چاته ویل کی مسند دا کتاب ته وی چې حدیث په سند سره ذکر کړي یو یا مسند هغه کتاب ته ویل کیږي چې په ترتیب د اسماء د صحابه باندې مطلب یا ابو هريره ده کنه دا یو څه حدیث چې د ابو هريره نه کړي دا ټول یو طرف ته دا رنګ څه حدیث د انس ابن مالک نه کړي هغه بل طرف ته نو ګورا دلته چې ته یو روایت پیدا کې کنه نو موطا کې پیدا کول ډېر ګران دي مسند احمد کې پیدا کول ډېر ګران اوس لا دله طریقې ورکړې شوې دي کنه اوس کوم نوې چاپونه راغلي نو هغه کې به گزاره حالي کوم ځاړه چاپونه دي پای کې یو حدیث پیدا کول ډېر زور غواړي والمسند هو الكتاب الذي دا کتاب د جماع مصنفو چې جمع کړی دا مصنف ورتبو او هغه ترتیب ورکړی حسبه مسانید اسماء الصحابه برابر د مسانید د اسماء الصحابه ويريد الاحاديث التي وقعت له روايتها من حديث صحابي معين في مسند هذا الصحابي دا وی راوړي د حدیثونو هغه چې واقع شوی د روایت داغه د حدیث د معین صحابي نه په مسند دغه صحابي کې ثم حدیث صحابي اخر په مسند الصحابي الثاني وهكذا بغض النظر عن موضوع الحديث موضوع د حدیث نه ګوري چې دا زکات باز دی نه بس صحابي دی دا چې کوم روایت دی ټول یو ذکر کړي واشر المسانید مسانید خډیر دي مسند ابي علام ده کنه دارنګا نور ډیر مسانید دي مسند بازار په پدې کې واجمعها واکثر وانا فهم پدې کې جامع او د ډېرې فائدې والا مسند الامام احمد ابن حنبل رحم الله ده امام احمد رحم الله دنو احمد و احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی الزهلی چې دا په 133 پته کې پیدا شو او 201 کې وفات شوی دی وقد قيل چاویلی نو یشتمل علی 40000 حدیث د کتاب مشتمل په 30000 حدیث وقيل چاویلی علی 30000 حدیث په 10000 حدیث ولعل الاقرب اذا نزدې خبره فإن النسخة المطبوعة المتداولة هغه نسخه چې چاپ شوې ده اوس او مونږ غاړه وراړو من مسند الامام احمد قد بلغ عدد ما فيها دغه د حدیث شمار رسیدلې ده وی زره شپږ سو اته حدیث ته فالله اعلم بالصواب او کتاب د حدیث کتاب ده فی صحیح په دې کې صحیح حدیث مشته والحسن وسنن پکشته او ضعیف او ضعیف هم پکشته ابن الجوزی رحم الله عراقی ابن کثیر دې دا خبره کړله چې دې کې دا ټول شته بل ويوجد فيه الموضوعات دې کې موضوع روایت مشته ولكن قليله دا لګي خلافا لمن ادعوا البعض من خلو من ذلك ودې کې خلاف ثابت د پاره دا چې هغه وایي چې مسند احمد د موضوع روایتونه خالی دي دا خبره کمزوري ده موضوع روایت پدې کې شته موضوعي نه ورته موضوع وهو ديوان من دواوين السنه دا کتاب دې کتابونو د حدیثونو التي لا استغني عن طالب العلم طالب العلم که علم طلب کې دا کتاب پیدا کړي طالب العلم غره خبر باندې ورسېدل نو موږ تاسو طالب العلمانی غره لا شیخ او د علم درجه ته رسیدلی نه وقد ابتدأ المصنف بمسانید العشرة المبشرين بالجنه مصنف شروع کړل په خپل کتاب کې امام احمد او مسانید د لسو صحابه کرامو چې هغه لزیره ورکړه شو په جنت باندې مقدما ابا بکر صدیق اول څوک راوړل
بیا روایت ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنهم ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن ابي بكر بداواد ثم ثلاثه حديث لثلاثه من الصحابه بدري حديثنا دري صحابه کرام ثم مسانيد اهل البيت بيد اهل البيت مسانيد فذكر حديثهم وهكذا تنتهى بحديث شداد بن الحاد رضي الله عنه دغه حدیث باندې به اختتام ترسه وجزا الله مصنفه عن المسلمين خير جزاء والحمد لله رب العالمين. پدې مسند احمد کې امام احمد رحم الله د څو صحابه کرامو مسانی ذکر کړی دي، نه حسو وسلور صحابه کرامو ښا او دو تقسیم کړی دی کتاب اتلس مسند تکا چې اول ما د ټول مسانید د چا دي د عشره مبشره بالجنه او اخرنی مسانید چې دا راوړي دا د خزو راوړي او دې کډیر د سی حدیث دي چې هغه په صحیحانو کې نشته دی ښا د دې وجنه ابو موسی المدینی هغه وایي چې دې کې ټول کم احادیث راغلي دي او دا صحیح دي، لیکن شیخ الاسلام تیمیه امام زابی او علامه ابن حجر جلال الدین سیوطی هغه وایي چې نه په دې کې صحیح مشته ضعیف مشته چې هغه نږدې دي حسن ته، په دې کې موضوع نشته، لیکن راجح قول چې دا د علامه ابن الجوزی رحمه الله او د حافظ عراقی او د ابن کثیر دی دی وایي چې دې کې صحیح ضعیف حسن بلکې موضوع هم پکې شته. د دې وجنه محدثینو د مسند احمد درجه په دریمه درجه کې صحیحین ورسته کړل، د بخاری مسلم پسې دریم نمبر درجه ده، اول بخاری دی به مسلم دی به مسند احمد دا علماء ګرځولل محدثینو. ابن کثیر دمشقی مولا فرمای لا یوازی وای نشي برابرې دله مکانه مرتبه د مسند احمد د بل مسند سره چې دوی ناشنا سیاق ترتیب ورکړی دی. تاج الدین سبکی مولا فرمای او هو اصل من اصول الاسلام، دا اصل د اصول د اسلام نه دی. نور الدین حیثمی وای مسند احمد اصح صحیحا من غیره، د نور کتابونو نه صحیح. اسئله للمناقشه سوالونه راغلي. اول سوال دا دی ما الفرق بین کل من الخبر والاثر، خبر اثر کې څه فرق دی؟ دویم حدیث قولی او حدیث وصفی کې څه فرق؟ جیم المستخرج والسنن دې کې څه فرق دی؟ دال موطا او مسند کې څه فرق دی؟ دویم سوال عرب مایتی دی تعریف کا حدیث تعریف کا الحدیث صحیح العداله والضبط تعریف د دې وکړه. دریم سوال عجب مایتی الى كم قسم ينقسم الضبط، ضبط څو قسمه تقسیمېږي؟ عرب كل قسم من هذه الاقسام د دې تقسیم وکړه. ضبط الصدر ضبط الكتاب. با ما حکم زیاده علی الصحیحین فی حدیث المستخرج، مستخرج کې چې زیادت راغلی په صحیحینو د دې څه حکم دی؟ ها څه حکم دی؟ دا منګورو کنه منګورې ګورو به صحیح ټیک ده کنه به بردي. جی من اول من اتنا بجمع الحديث النبوي تدوینا، اول چا حدیث نبوي جمع کړی د کتاب په شکل زهري. ما الفرق بین موطا مالک و صحیح البخاری و مسلم و ایهما سا؟ موطا د بخاری ترمنځ فرق څه دی؟ بخاری کې دغه نشته د مقطوع روایت پکې نشته او ضعیف، په بخاری مسلم کې نشته، په د موطا کې شته دی. اصح کم یو د موطا د بخاری مسلم ولی بخاری مسلم ځکه امت پاغه باندې اتفاق کړی دی او دیو باندې اتفاق وکړي خو مالکانو په کړی دی، عام امت په دې باندې اتفاق نه دی کړی. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.